سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. عمرزی آی پی ایل کې واخیستل شو. د 2024 کال آی پی ایل سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر یا بولی د مراسمو په لړ کې ګجرات لوبډلې افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی په 50 لکه هندي کالدار واخیسته. یاده دې وي چې راشد خان او نور احمد له وړاندې په ګجرات لوبډله کې شتون لري. ککړ وايي افغان مهاجرین نه شړو خو نړیوال د موږ سره مرستې وکړي. د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر انور الحق ککړ د دوشنبې په ورځ وویل چې پاکستان به هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه نه کړي چې په خپل هیواد کې د ځورونې له ګواښ سره مخامخ وي. ښاغلي ککړ په خپل یوه مقاله کې چې د انګلستان په ټلګراف ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي موږ به د خطر سره مخامخ ډلې لکه موسیقي غږونکي سندرغاړي ژورنالستان او د بشري حقوقو فعالان له پاکستانه ونه شړو خو موږ د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لرو. هغه ویلي چې یو شمېر هغه لویدیځ هیوادونه چې پیاوړی او پرمختللی اقتصاد لري هم ناقانونه کډوالۍ پرې بار اچولی. هغه وویل په تیرو 3 یا 4 لسیزو کې د ایرلنډ له نفوس سره سم د 4 څخه تر 5 میلیونو پورې کډوال پاکستان ته راغلي دي چې ډیری یې د پاتې کېدو حق نه لري. هغه وویل ډیری دغه کډوال په تور بازار کې کار کوي او هیڅ مالیه نه ورکوي. کاکړ ټینګار وکړ چې لږ تر لږه 14 افغانانو په پاکستان کې دننه ځانمرګي بریدونه کړي خو طالبان بیا وایي چې افغانان د پاکستان ناامنۍ کې لاس نه لري. طالبان وايي برتانیا د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره جګړه په کلکه ردوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وايي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شهرسفیر رابرټ ډکسن سره کتلي او په یو لړ مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. دغه سفارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سیشنبې په ورځ د دسمبر 19 د لیندۍ 28 نیټه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شهرسفیر رابرټ ډکسن یو ځل بیا د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره جګړه رد کړې ده. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلی ډکسن اوس رامنځته شوي شرایط د بشري مرستو ترڅنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله او ویې ویل دوی د سوله ییز او باثباته افغانستان غوښتونکي دي. د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره جګړه په کلکه ردوي او دا دریځ یې رسماً اعلان کړی هم دی. شمالي وزیرستان کې د اتحاد المجاهدین په نوم ډلې د شپې پاڼو له لارې خلکو ته خبرداری ورکړی. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د یوې نوې نامعلومې وسلوالې ډلې له لوري شپې پاڼې خپرې شوي او له ځایي خلکو یې غوښتي چې په دغه سیمو کې د دغې ډلې له هر ډول کړنو وروسته له غبرګون څخه ډډه وکړي. ظاهراً یې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلو شخصي موټرو ته لګېدلې تورې هندارې دې پاکې کړي خو د شپې پاڼې په بله برخه کې لیکل شوي چې په سیمه کې د له هر ډول خبرو او بحثونو ډډه وشي. دغه شپنۍ پاڼې د شمالي وزیرستان په میر علي اسوخیل مسکي اسوړې ډنډي درپخیل د تخیل سپینوام او ځینو نورو سیمو کې خپرې شوي دي. معمولا په شمالي وزیرستان او ټولو قبایلي سیمو کې ځایي خلک د خپلو شخصي موټرونو هندارې تورې لګوي او خلک کې شوق ګڼي. دا لومړی ځل دی چې د اتحاد المجاهدین په نوم یوه نامعلومه وسلواله ډله چې تر دې وړاندې په دغه سیمه کې فعالیت نه درلود داسې شپې پاڼې خپروي او په خلکو بندیزونه لګوي. پوتین وايي ناټو سره جګړه نه غواړو. کرملین ماڼۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له قوله د امریکایي ولسمشر جو بایډن هغو څرګندونو ته په ځواب کې چې د اوکراین تر ماتولو وروسته به روسیه د ناټو په نورو غړو هیوادونو بریدونه وکړي. ویلي روسیه د ناټو له حزب متحده وګړي هیواد سره جګړې ته لیوالتیا نه لري. تر دې وړاندې پوتین ویلي و چې له اوکراین څخه د امریکا او متحدینو ملاتړ ورځ تر بلې په کمیدو پای ته رسیدو دی. سیګار د پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیونه ډالرو په لګښت د پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې یاده پروژه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او کار ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې ده. سیګار په ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب پیاوړتیا د خلکو په ګټه د مطالبو د برابرولو او همداراز د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد لسګونه رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله وتړل شوې او همداراز ګڼ شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. افغان سوداګر وايي کراچۍ بندر کې مو مالونه لا هم نه دي خوشي شوي. ځینې سوداګر یو ځل بیا له سرپرست حکومته غواړي چې په کراچۍ بندر کې د دوی بند پاتې توکي راخوشي کړي. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې د هیواد په بندرونو کې د ترانسپورت کمیسیون لغوه په بانکونو کې د ځینو سوداګرو کنګل شوې پیسې راخوشي شي. یو شمېر نورو سوداګرو بیا له سوداګرۍ او پانګونې خونې او د سوداګرو له ټولنې غواړي چې
له دوی سره همکاري وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا ډاډ ورکوي چې هڅې روانې دي څو سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. تر دې وړاندې سرپرست حکومت ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د ټرانزیټي توکو د پاتې 450 کنټینرونو د راخوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. امریکا له اوکراین سره بله اضافي پوځي مرسته کوي. د امریکا ولسمشرۍ ماڼۍ خبر ورکړی چې په پام کې لري د روان کال له پای تر رسیدو وړاندې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته ورکړي. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینه ماڼۍ پرون ویلي و چې په دې بستې باید کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس له غړو په تېره له جمهوري پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړهتوب یو خواته کړي او هغه طرحه هم تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارډ ډالره بیړنۍ مرستې غوښتنه یې پکې کړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې بسته کې د اوکراین برخه 1 میلیارډ ډالره ښودل شوې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د زده کړو په برخه کې د جاپان له همکارۍ ستاینه کړې ده. د حامد کرزي له دفتره په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او په هیواد کې د ثبات د تامین لپاره یې ملي تفاهم مهم بللی دی. د اوبو او برېښنا وزارت وايي هڅه کوي په هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزو د حل لپاره د لمریزې برېښنا د تولید کچه زیاته کړي. دغه وزارت وايي د لمریزې برېښنا 15 کلن پلان به په هرات، فراه، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او نیمروز کې عملي شي. د اوبو او برېښنا وزارت په وینا دمګړی افغانستان د 220,000 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید وس لري، خو تر اوسه په دې برخه کې لازمه پانګونه نه ده شوې. تر دې مخکې د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي و چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره یې د 4 میلیارډ ډالرو په ارزښت د برېښنا 200 پروژې په پام کې نیولې دي. وروستی خبر دا چې اسټن وایي له اسرائیل څخه د واشنګټن ملاتړ نه ماتېدونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید اسټن وایي له اسرائیل څخه د واشنګټن ملاتړ نه ماتېدونکی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته د سفر پر مهال له خپل دې نږدې متحد څخه غوښتنه وکړه چې له حماس سره په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال اسرائیل ته سفر کړی چې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیل پوځیانو د تیر څه باندې 2 میاشتو په بریدونو کې څه باندې 19,000 کسان وژل شوي دي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د تیر اکتوبر میاشتې په 1 نیټه حماس په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1,200 کسان ووژل او 2,500 نور یې برمته کړل. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم. ټول الله مو سپارم د الله په امان.